ژور بحثونه د چارو له شنونکو سره خبرې اترې رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته د ځینو هیوادونو مشرانو او استازو په غبرګونونو رسنۍ تودې دي. وایي د ټرمپ له بریا وروسته هم د کمپایني ویناو په څیر څرګندونې کوي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي له خپل ترکی سیال حاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین خلکو جبري کوچېدلو په اړه د ټرمپ طرحې ته په اشاره د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. ښاغلي عراقچي له غزې تړانګې د اجباري ډول د فلسطینیانو وستل فلسطین کې د نسل وژنې دوام بللی او د دې توطیې پر وړاندې د اسلامي هیوادونو له لوري د واحد دریځ په خپلولو ټینګار کړی دی. حاکان فیدان هم د ټلیفوني اړیکه کې د فلسطین خلکو له حقونو د اسلامي نړۍ د دایمي ملاتړ ټینګار کړی او د غزې په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو په اړه د ایران له وړاندیزه ملاتړ کړی دی. تر دې وړاندې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له غزې د فلسطینیانو اجباري ویستلو سره مخالفت ښودلی او ویلي و چې غزه د فلسطین خاوره ده او هیڅ څوک یې د برخلیک ټاکلو په اړه پریکړه نشي کولی. د ټرمپ څرګندونو ته نه یوازې د مختلفو هیوادونو استاز غبرګون ښودلی بلکې د امریکا ځینو پخوانیو چارواکو هم د ټرمپ خبرې له عقله لرې بللې دي. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو او دغه راز د ټولنیزو رسنیو کارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه رحیم سکندر یم او ژور بحثونو خبرونه کې را سره د چارو شنونکی محمد سلیم پیګیر صاحب میلمه دی. په خیر راغلی تاسو. سلامونه او نیکی. د ټرمپ وروستۍ څرګندونې ډېرې تیزې او د ډېرو ملګرو هیوادونو خلاف نه دي. بازم سلام خدمت شما و شنوندگان بسیار زیاد گرامی شما. ببینین ترامپ هنوز از او خیالایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری بود از او پایان نشده. او دمو خیالا روان است. او بسیار حرفا زده بود در دوران که انتخابات ریاست جمهوری بود. اگلی لاین میگیرم و کانادا را میگیرم و کشور میگیرم و کشور میگیرم، ولی در اواخر در مورد فلسطین یک طرح بسیار زیاد شرم‌آوره که همه دنیا میفهمه که قابل تطبیق نیست. او طرح اعلان کرد. یعنی که مردم فلسطین باید در عربستان و قطر و چندین کشورهای عربی و ما غزه را میخرم. یک موضوع خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی عرض بکنم. مردم فلسطین در طول 76 سال تنها همراه اسرائیل به جنگ نبودن، بلکه جنگ اونا غیر مستقیم و مستقیم با امریکا بود. اگر اسرائیل تنها می بود در این جنگ ها، حال اسرائیل وقت میدان باخته بود. ولی این جنگ از یا مستقیم و غیر مستقیم با امریکا بود. و همین جنگ های 16 ماه آخره ما شما یک بار پیش چشم خود بیاریم، تقریبا هیچ تعمیر در غزه دیگه جور نمانده. هیچ تعمیری. زمین هموار واره شده بود. و تو فکر میکرد اسرائیل که یک نفر اعضای حماس دیگه زنده نیست، ولی شما دیدین که آتش بس که شد هزارا مسلح دفتن آمدن استاد شدن. که همه دنیا حیران مان. و او پلان را که اسرائیل داشت که ما
تا آخرین نفر حماس اوج جنگ میکنم و از بین میبرم، این ناکام شد. به خاطر که هنوز اوج حماس زنده است. تا یک نفر فلسطینی زنده است اونا از خاک خود دفاع میکنن. بنان امان طوره که با اسرائیلی ها اونا جنگیدن، با امریکایی ها هم می جنگن و از خاک خود دفاع میکنن و طبیعی است که پلان امریکا ناکام میمانه. پیگیر صاحب دغه د خاورې پرې خودلو بل ځای ته کډوالی کېدلو دا اوس پورې دغه نړۍ کې داسې شوي دي؟ ببینین چطور نشده؟ دمی افغانستان شما نشد؟ بله. دمی اواخر 3-4 لک افغان تا به کدام نام نبردن. با خاطر چی؟ شما چی؟ اونا رحم دل میکنن، اونا رحم میکنن بالای افغانان؟ نه، تر ضعیف جور میکنن. جوانای تا برده میرن که تو ضعیف شوی، بالاخره باز بالای حمله بکنن. این کاره ببینید اولین بار نیست. این مردم فلسطین 76 سال است که آوار هستن. با کدام کشورهاست که یا نیستن؟ نه تنها کشورهای همسایه‌شان و اسلامی. شما برید کل دنیا رو بگردین، فلسطینی هاست، مهاجر هستن، بیچاره هستن. بنان و کوشش دارن. ببینید ولی چرا اونا کوشش دارن؟ میگه ببینید یک حجم کوچکش مانده و آنها آنقدر در مقابل ما مقاومت میکنه. اگر تمام فلسطینی ها در خاک خود باشه اینا باز طوفان میکنن. اما تا افغان ها دی طول 50 سال که جنگار سازمان میتنه موتر ضعیف میکنه، یکی در بم میکشه، یکی در دریا میکشه، یکی در مهاجرت میکشه، یکی در غربت میکشه که ما تو ضعیف شیم. این کار در حق فلسطینی ها کردن. بله. بنان امریکا حال پلان داره که میگه مجور میکنم غزه را. بله. او برادر مصرف کو، جور کو، انسانیت کو، شرافت کو، ولی دوج مردم اصلیش بقول میگه من تسلیم اسرائیل میکنم. همان طوره که خاکای که قبلی فلسطینی ها را اسرائیل اشغال کرد، بله، میخواه که کوچکترین خاک شام که مانده او را تسلیم اسرائیل بکنه. بخاطر شما میفهمین که چقدر مناسبات. شما بیانی جو بایدن شنیدین نی؟ گفت اگر اسرائیل هم وجود نمی داشت ما اسرائیل ایجاد میکردیم. بله. اقدر اینا پابند اسرائیل هستن. بخاطرش میفهمین اکثریت اینا از همون یهودا هستن که میخواین. و یک مثال دیگه بر شما بتون، وقتی که حوادث در اسرائیل فلسطینی ها حمله کردن، قهرمانانه پیشروی کردن، وزیر خارجه امریکا و رفت گفت من من حیث وزیر خارجه نامدیم، من حیث یهود آمدیم از شما دفاع میکنم. ولی یک نامرد، یک رئیس جمهور مسلمان، یک پاچای کشور اسلامی در فلسطین نرفت که من حیث یک مسلمان آمدیم از شما دفاع میکنم. دا حال کې چې دغه امریکایي ځینو پخوانیو سناتورانو، پخوانیو چارواکو هم د ټرمپ خبرو ته غبرګون ښودلی، دا ویلي دي چې مطلب غزه چې دا د غیرتي خلکو یا مثلا په دې باندې قرباني ورکړې ده، دا د عیاشۍ ځای نه دی، څوک چکر ته هلته یو ځای پکې برابر کړي سیاحت دپاره. او په دې ځینو بیا ویلي دي چې که اسرائیل د دې سیمې نه ایخوا شي نو دا جنجال له منځه ځي، نه دا چې فلسطین. اما ترس ببینین این نیست که با تمام سیاست های آقای ترامپ تمام امریکا و تمام حتی کابینیش موافق باشه که نیستن. بخاطر میفهمی ترامپ شوک خو میکنه، یک گپ میزنه صبح دیگه گپ. شما دیدین در طیاره سر بحر که به نام مکسیکوس تیر میشد، او راجل در طیاره فرمان داد که زیبادی به نام امریکا باشه. موجود کل دنیا او را به نام بحر مکسیکو میشناسن. او میگه زیبادی بحر امریکاست. این
کسی که عقل سالم داره کار نمیکنه. و این آقا امان طوره که متوجه آلات و وضعیت خود امریکا باشه که خودش میگه. بله. این مردم بیچاره فلسطین که 76 سال است که زیر بمباردمان، زیر توپ تانک اسرائیل زیر پای شده و این آخرین خاک کوچک هم که مانده میخواه از پیشان میگه من میخره میره. ایره من میگیرم باز قصرار جور میکنم برای عیاشی خود. ولی شما از مردم فلسطین پرسان کردی؟ اونا چقدر مردانوار با شهامت دمو ویرانه ها دوباره بازگشتن، دمو ویرانه ها زندگی میکنن ولی سر تسلیم به کس فرو ناوردن. بله. ای از مردانگی و از ایمان قویشان است. بنان این پلان آقای ترامپ که حتی کوریای شمالی که هیچ به اسلام ربط نداره، دوجه یک مسلمان شاید وجود نداشته باشه، ولی اونا هم گفت که این پلان شوم است، ما اجازه نمیدیم. مو میگه پلان احمقانه است. احمقانه میره گفتم شوم احمقانه. کیم جونگ اون حتی اونا بر علاوه کشورهای اسلامی، مثلا بر علاوه کشورهای بزرگ دنیا مثلا چین، روسیه، اکثریت کشورهای بزرگ جهانی را گفت پلان احمقانه است، نباید این کار شد و نمیشم. به خاطر که اگر ترامپ بخواه این کار بکنه، مثلا همون کوریای شمالی با مو سلاح مدهش که داره در پالی مردم فلسطین استاده شوه، ما باور دارم که اسرائیل دیگه وجود نمی داشته باشه و یا چین استاد شوه و یا روسیه و یا کشورهای عرب بار اول با خاطر این موضوع اونا متحد شون و علیه امریکا و اسرائیل استاده شون، ما باور دارم که امریکا پدرشی کار کده نمیتونه. دا پیگیر صاحب لکه ډیر تحلیلګرانو تاسو ویلي په نورو خبرونو کې چې مطلب امریکا په پخوانی 2001 موډ کې نه ده، په لکه د غیر مسلمانان یا موږ چې کفري هیوادونه ورته وایو لکه فرانسه مشر، دغه چې د روسیې او دغه چې د نورو هیوادونو مشرانو کیم جونګ اون تاسو شمالي کوریا یاد کړ، دوی څه مطلب هدف ده چې ورته وایي چې تاسو دغه کار احمقانه ده او د لیونی خبرې دی او د غزه د اسانه نه ده ببینیم خب د چې اختار ده چی دی؟ نه اختار نه ده. خو اگر اجازه بتن امریکا را امی کشورها که امروز سر فلسطینی پلان خود تطبیق بکنه، اونا میفهمن که فردا نوبت خودشان میرسن. اونا میترسن. ببینین این تنها سر فلسطین دعوا نداره، کانادا را میگیرم، گرین لاین را میگیرم، بله چندین جای نقطه و پاناما را میگیرم. بله. اگر جهان متحد نشه علیهش، نه مثلا اجازه بتن که گرین لاین بگیره، بله فلسطین بگیره، سبا روز هتلر از جور میشنه. هتلر هم اول این کار میکرد. بله. آیسته خب نمیگم من کل دنیا رو میگیرم، آیسته پیش روی کرد. از این هتلر دیگه جور میشه. پس بنان همی اکنون وقتش هست که برش بگوید نه بیادر در جایت باش، فلسطین از اهل فلسطینی هاست، اونا از 80 هزارها سال پیش ویژه زندگی کرده. تو مردم اصیل یک کشور میکشی، بجایش ویژه قمارخانه و شرابخانه جور میکنی، اتخو نمیشه. و یک موضوع خدمت شما عرض کنم، یهودا پیش خود میگه در کتاب ما نوشته است، هم یهودا هم عیسوی ها، بله عیسوی ها میگه در کتاب ما نوشته است تا که بیت المقدس از مسلمان ها پاکاری نکنیم، حضرت عیسی از آسمان به زمین پایان نمیشه. بله. خب امی عقیده است. دمی عقیده هستن. با وجوده که ما شما به این 4 کتاب باور و ایمان داریم، دو کتابت نوشته نیست. این چیزیست که دو دست زدن به خاطر کشتار من و تو. بله. حتی دمو کتاب مقدس اونا دست زدن. بله دست زدن. ایره جور کردن. بله. بنان
و او احمقام که میخوانن بله به این باورمند میشن که مسلمان ها باید از بیت المقدس بله اخراج شوند، این مسجد الاقصی باید نباشه. بنان اونا روی زی پلان کار میکنن که دیگه مسلمان ها باید هوشیار باشن که این پلان های شومه که درباره فلسطین است، درباره بیت المقدس است، درباره جهان اسلام است. ببینید تمام جنگ های امریکا و کشورهای غربی علیه اسلام است. بله تمام دنیا آخره ببینید، عراق، لیبیا، افغانستان، سوریه، افغانستان، کشورهای افریقایی، همش علیه اسلام است. با خاطر یگانه دین که میتونه جاگزین تمام ادیان شوه بله اسلام است. به خاطر اسلام یک چیز نو و دین است که دین آخر است، این مکمل است. از این میترسن، این بله. مکمل است. ببینید هر روز در جهان از امو کشورهای غیر اسلامی هزاران نفر رو به اسلام میارن، مسلمان میشن، هزاران نفر. این با چشم خود دیدیم و میبینم. بنان اونا میترسن. بله. و هر پدیده نو جای پدیده کهنه را میگیره. این فکرتان باشه، هر پدیده نو جای پدیده. اسلام دین 1400 سال پیش است. بله. یک پدیده نو است و بسیار زود رشد کرد. 2 میلیارد شد. بسیار زود رشد کرد. اونا میفهمند که میگیرن بنان چگونه علیه دین مبین اسلام اونا مقابله بکنن. و مقابله از اونا چیست؟ کشتار دست جمعی مسلمان ها. در طول 21 سال اخیر 16 میلیون مسلمان کشتن در تمام جهان. 16 میلیون مسلمان کشتن اونا. بله. که در اوقات افغان های بیچاره ما بودن کشتن. بله. و بسیار پلان های شوم دیگه دارن. ببینید اینمی آقای میلیاردر که ترامپ کس و روز افشا کرد که مرض کووید 19 یا ایدز در یکی از لابراتوارهای امریکا جور شد و میلیون ها انسان کشت. بخونه اینمی ماسک از سیسو اعلان کرد، ایلان ماسک. بله. بنان یا لابراتوارها داره به خاطر کشتار ما شما. بله. چرا ما میگیم که مسلمان ها باید در تمام مسائل هوشیارانه عمل بکنن؟ بله. هوشیار باشن. تاثیرش نمیست که اونا بسیار پلان ها دارن، بسیار پلان ها، نه تنها درباره فلسطین، بله، درباره تمام جهان اسلام پلان های شوم دارن. بله. که من باور دارم که توسط امت بزرگ مسلمان ها این پلان های زنا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ترکی سیال سره حقان فدان سره چې ویل چې مطلب د یو کانفرنس به دایره یو بیرنۍ غونډه برابولو د اسلامي هیوادونو په دې کې شاید دغه ستا خبرې وشي دا تا چې اوس وکړي شاید هم دغه په د کانفرنس کې وشي. باید شوه. طابقه ببینین طابقه جهان اسلام یتیت پراگنده باشه. بله. چند کشور وابسته به چین باشه، چند کشور وابسته به روسیه باشه، چند کشور وابسته به آلمان باشه، چند کشور وابسته به امریکا باشه. طابقه با وجود که اگر این جهان اسلام متحد شوند، اینا تیل دستشان، طلا دستشان، گاز دستشان، همه چیز دستشان، اینا میتونن خواستهای خود بالای کشورهای بزرگ عملی نماین. بله. ولی بدبختانه که هر کدام از یا به کشورهای مختلف وابسته هستند، متحد نیستن. از این سبب است که یکه مار خورده راییست. یکه اگر اینا یک کنفرانس واقعی اسلامی را دایر بکنن
این خطرات را که من میگم دیگه افراد اشخاص برشان میگه که این خطرات متوجه جهان اسلام است. شما تابکی وابسته به کشور هستین، بیاین وابسته به اسلام باشین، وابسته به کشورهای اسلامی باشین. اون روز که درد جهان اسلام دوام میشه. اگری که هر کشور به هر جهان غرب و شرق وابسته باشه، ما باور دارم که کنفرانس ها نتیجه نمیده. پس بیاین کنفرانس واقعی اسلامی را ما دایر بکنیم که دو وقت بتیم تمام کشورهای اسلامی را که ما متحد هستیم، خصوصا درباره فلسطین که ما هیچ کس اجازه نمیتیم و چرا خود ما جور نکنیم. ببینید عربستان سعودی بعد از اینکه ترامپ سوگند وفاداری رو نمود، گفت من 600 میلیارد دلار در امریکا سرمایه گذاری میکنم. آیا نمیشه که همین غزه کوچک در 50 میلیارد دلار جور میشه؟ همین که امریکا اعلان کرده بود، چرا همین جهان اسلام 5-10 کشور سرمایه دارش میگفت به تو غرض نیست ما خود ما غزه ظرف 2 سال 3 سال یک کشور بسیار، یک شهر بسیار مقبول جورش میکنه. د ایران او ترکیه ترمنځ د استازو ترمنځ چې کوم خبرې شوې دي، فکر کوي چې په دغه د اسلامي نړۍ هیوادونو کې کوم دا خبر اوریدونکو ته کوو چې مثلا په دا نړۍ کې دغه 2 هیوادونه دي چې زورور دي، ایران ترکیه، قوي وسلې او څلري، یعنی وزوري لري د خبرو د کګواخ کې ک مقابل طرف ته دریږي، که جهاد ته هر طرف ته دریږي، وزوري لري. ببینین چرا ندارن اگه یک طرف باشن؟ ترکیه از ناتوس، ایران ضد ناتو. اول ببینین همین ترکیه درست است یک کشوره در اونجا اکثریتش مسلمان هاست، ولی عضو پیمان ناتوست. او چگونه میتونه علیه ناتو استادگی بکنه؟ ما که پیشتر گفتم بدبختی ما اینجا است، نه؟ چطور غنی که کشورها متحد شون؟ همین جهان اسلام حداقل 18 کشور متحد شود. اگه تمامش نمیشه، کشورهای مثلا ترکیه، ایران، عربستان، قطر، امارات، مصر، عمان، همین کشورهایی که داره از نگاه اقتصادی خوب هستن، اینا متحد شود. چرا نی؟ هر چیز کده میتونن، هر چیز، ولی ای کاش که متحد نشون. بیشتر گفتم که نه، هر کدامشون وابسته. ببینین ما آزرده نشین بیانای رئیس جمهور ترکیه را شنیدیم، خوب بیان میداد، ولی یک گام عملی نمان به خاطر مردم فلسطین، یک قدم نمان. بلکه در طول 16 ماه که اسرائیل بمبارد کرده میرفت، کشته میرفت، تمام تجارتایش با ترکیه بود، تمام تجارتایش، بسیاری چیزها را ترکا برشان روان میکرد. هیچ قسم کشور اسلامی است. افنشه بیا که حقایق بگویم، هیچ چوگنه کشور اسلامی است. در پیش تریبون کلگی بیانای خوب و لگبانم. چرا یک عمله که واقعا قدم برمی داشتی، یک کشتی جنگی روان میکردی، حداقل نیماندی دیگه که بمبارد کنی، میکردن نی؟ ولی 16 ماه میفهمین 50,000 طفل، زن، پیر در اونجا کشته شد، بیشتر از 150,000 هم زخمی شد. شما شاهد بدین که زخمی هایی که دوا نداشتن زنده دا گور کردن. آیا ترکیه همین کشورهای بزرگ نمیتونست که یک تیره روان کنه بگه همین زخمی هایتان ما تداوی میکنیم؟ که نکردن. تنها اینا دگب خوب بیانا میتن. ما عمالشان ندیدیم که در مقابل مردم فلسطین دمی غریبی خود افغان ها، بله، فیلمایش هست که مردم فلسطین برشان نان افغان ها رسیده بود. فیلمایش هست دمی جنگاه که چوگونه بر از اونا رسانده بود، او کار بشک افغان هاست.
که نان برشان روان کرده بود. بله. دمیخه افغان ها از کدام نقطه میتونن بر از اونا نان، آب، حداقل برای 1 شوشان، 2 شوشان، 3 شوشان روان کرده میتونه. ولی شما کشورهای بزرگ در پالویش قرار دارین، هیچ کاری کرده نمیتونستین. حتی زخمیاش تداوی کرده نمیتونستین. حتی یک کشتی دوا روان کرده نمیتونستین. که نکردن. امارت اسلامی افغانستان فیلمایش هست که برای مردم غزه نان روان کرده که اوجا مردم غزه از افغان ها تشکری میکنن. ډیره زیاته مننه. نو خبرونه نیمایي ته رسیدلی یو. درنو اوریدونکو، موږ د ټرمپ وروستیو څرګندونو په اړه د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونو ته په اشاره دغه بحث برابر کړی دی. د بحث د پاره موږ سره د چارو شنونکی محمد سلیم پرګیر صاحب میلمه دی. نو بیرته راځو لنډه د ماخلو چرته ځیم. ژور بحثونه د چارو له شنونکو سره خبرې اترې، رښتینی ښکارا، صریح، ژور او دقیق تحلیلونه، د هیواد او نړۍ روان حالات لا بیلابیلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم. ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. د هوریت رادیو د ژور بحثونو خبرونه قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا خره غلاست موږ تیر نیمایي کې بحث درلود د ټرمپ په وروستیو څرګندونو چې ځینې هیوادونو غبرګونونه ښودلي دي. نه یوازې ځینې هیوادونو بلکې امریکایانو، بلکې غربي هیوادونو، اروپایي هیوادونو کې ځینې غیر مسلمو هیوادونو استازو غبرګونونه ښودلي دي چې په دې اړه موږ سره د سیاسي چارو شنونکی محمد سلیم پیګیر صاحب ځینې خبرې درلودي او هغه ویل چې په خپله کفري هیوادونو هم نه غواړي چې ټرمپ نه سبا هټلر جوړ شي. نو همدې بحث ته دوام ورکوو. موږ سره اوسېږئ. پیګیر صاحب، ځینو هیوادونو ته به راشو، لکه ترکیه مو یاد کړه، ایران مو یاد کړه، که څه هم تاسو د سعودي ته اشاره وکړه، په هغه باندې م راځو. سوریې ته به راشو چې د سوریې ولسمشر احمد شرع هغه هم په غزه باندې ننګه کړې ده. دا فکر کوم د ولسمشرۍ نه وروسته د لومړی ځل دی، که څه هم خلکو داسې هیلې مړې وې چې احمد شرع ول څه نه وایي، تر اوسه په اسرائیلو باندې نه برید وکړو، نه سره د پرون له انقلاب نه راوتی دی. او ځینو خلکو په وینا چې سوریه یو څه د سید جنگ دغه نه خلاص کړه. په دې باندې تاسو بحث دوام ورکوئ. څنګه احمد شرع د سمدستي انقلاب نه چې د خپل هم حکومت لا خلک په خطر کې احساسوي او دا خبره کوي، په غزه باندې ول ننګه کوي. اعظم تندتر امی آقا گفت، رئیس جمهور مقعد سوریه بسیار تند گفت اگر شما اقدام بکنین با یک طوفان مواجه میشه. بله. ما آرام نمیشینیم. بسیار تند گفت که هیچ رئیس جمهور هیچ کس تند نگفت. بله. با وجود که گاونډیم اسرائیل سره بیخی خطر هم احساس است و تمام کشتیایش، تانکایش اسرائیل از بین برد. بله. ولی مردانوار در مقابلش استاد شد، با وجود که اونام جنگ بسیار طویلی رو داشتن، 14-15 سال جنگ کردن. بله. و بسیار کشور ضعیف شدن. بله. ولی امو اسلامیت خود نشان داد در مقابل امریکا و اسرائیل. نه سره دا خبرې کیږي چې د امریکا را اوست الته روسیه په ماته کړه او دا د خپل سړای دی او دا د سره سره د بیا دا خبره وکړل چې بيخي توقع خلاف. امیر گفتم نه و از همه که تندتری گفت، امی نازکی گپ ده کجاست. دیگران گفتن نه، عربستان هم گفت دگام، ولی تند گفت که ما اجازه نمیدیم. و ما باور دارم که اگر امریکا بخواه بزوری کار بکنه، شاید بر اولین گروهی که دوج بر جنگ بره همینا شاید باشن. بله. به خاطر اینا جهادیون هستن.
بله. این که چی میگن، این که به زور امریکا آمد یا به زور روسیه آمد، به زور چین آمد، به زور هر کس که آمد، ولی خودش شاید بفهمه که مرد شاید امریکا پشتیبانی کرده باشه. اون مجاهدینه که بفهمانه. بله. اون مجاهدین کمرایش بده، اونا خو جهادگراست، اونا خو به خاطر اسلام جهاد کردن. پس اونا اگر رئیس جمهور بخواه نخواه، اونا به خاطر دفاع مردم فلسطین اتمیست که میره. اما اونطور که شاید از بسیاری کشورهای عربی و غیر عربی مسلمان ها به خاطر دفاع فلسطین اتمیست که میره. و اما اونطوره که پیش ترامپ یک خیال است، یک خیال میمانه. این باور داشته باشی، این ناممکن است. ما خود گفتم یا 76 سال که امریکا در مستقیم غیر مستقیم در جنگ بودن، شکست نخوردن. و این امریکا زغده میگه به خاطر دید که بعد از 16 ماه بمبارد کشتار که اونجا گفتن دیگه پرنده لیست، وقتی که آتش بس میشه هزارا مسلح اونجا پیدا میشه، با یونیفرم منظم، جوانا آماده جنگ. دا د احمد شره دا چې دغه غضب ننګ کړی د لومړی ځل دی چې دغه سره د توقع دا و چې د ماډرن شو، د مثلا بيخي هغه جهاد هر څه هیر کړل، د خلکو دغه د ځینو هیوادونو ته تګ او مثلا ځینې نوري غاړي کې چې د خپل هغه تعامل وکړ. ځینو خلکو د فکر کوي خو دغه وسنۍ څرګندونه خلکو یو بیرته خبر راوړه ولا، یعنی دغه د احمد شره نه بیا یو خطر دام دی چې سبا اسرائیل سره جنجال کوي. اتمیک بگوی ما خود درته ویل چې خبر تنها په همه شره که نه ده، الته جهادیون ده او څو ډلې دي او بیا د یو ځای کړي دي ایجاد کړي دي. نو دومره بې غیرت هم نه ده. صحیح ده چې دا اوس سفرونه کمزور ده، ضعیف ده، سفرونه لري چې ځان اوس خو زه ووایم چې دا سړی غواړي چې ښه ځان تیار کړي، آمادګي ونیسي، قوي سي، بوټونه نوي کړي، بیا اتمی دا خپل اصلي چهره ځان ته ښکاروي. ښه دا څرمن چې دغه د اصلي نه ده. ګورئ ښه چې غواړئ خپل وطن جوړ کړي، اول سیال شي، ښه قوي شي، قوي ځان قوي کنه. داسې نه کېږي چې یو کلن ماشوم کولی شي چې یو 20 کلن ځوان سره کشتي ونیسي. بله نشي کولی. هغه 20 کلونو کې ځان برابر کړی، ټایټ کړی، هغه ځان تیار. دا یو بل د کله چې احمد شره ځینو هیوادونو ته لړ د خلکو تحلیلونه دی بیلابل، څو ګورمنټ انتقاد لري، څو ملاتړ کوي. وای سعودي ته چې لاړ بیا د سعودي ولیعهد کې یو څه غیرت راوستغه پرون څرګندونه کړې دي. خلک دا فکر کوي د ټرمپ ته اشاره کړې ده چې موږ د ابو لهب او ابو جهل سره مقابله کړې ده او مات کړې مدي. دا پرون ولیعهد بن سلمان دا خبره وکړه، وای دا ځکه وکړه چې احمد شره وسره کتلې دي او احمد شره ترکیه ته لاړ، د قطر مشر ورته راغی، اوله کې بیا سعودي ته لاړ. نو تحلیلونه دي استاسو خپل هغه څه دی چې یعنی مسلمان یو ځل بیا هم سره یو ځای کېدلی شي، امکان لري. ولې نه ګورئ ښه چې زه غواړم نه غواړم استا او خپل د نور افغانانو اتمن یو درس اخلم. اتمن تاسو مخکې وویل چې حتی کفار نه غواړي چې دنه هټلر جوړ شي، دغه مسلمان خو بيخي نه غواړي. ګورئ نه یوازې مونږ او تاسو خو انسانان له یو بل نه درس اخلو او بیا اسلامي هیوادونه باید یو بل نه سبق واخلو. اتمی ده. بله. او د عربستان سعودي ولیعهد اتمی ده چې دا ګورئ چې هر څومره بې غیرت خلکو سره نشست برخاست ولري، هم دومره بې غیرت کېږي. بله. چې بیا غیرتی خلکو سره نشست برخاست ولري غیرتمن کېږي. هغه هم دا با غیرت سړی ولال ورته په دې اکله اتمی ده چې هغوی خبرې کړې ده چې ورور د ترامپ غواړي چې دا فلسطینیان له فلسطین نه وباسي، موږ څه به وکړو. دا کوم غیرتي خبرې کړې ده هغه هم په جوش باندې راغلی ده، په غیرت باندې راغلی ده. هغه هم
خبرې کړې ده. بله دا خو د انسانانو خصلت ده. بله باید مونږ او تاسو خربوزه وایي له خربوزه نه رنګ اخلي. بله مونږ او تاسو انسانان یو وایي. بله پیګي صاحب د زمنګ بحث په دې دی چې د ټرمپ وروستۍ څرګندونې هغه د غزې په اړه دي، هغه د اوکران په اړه دي، هغه د نورې نړۍ په اړه دي، هغه د مکسیکو په اړه دي، هغه د کاناډا او نورو هیوادونو په اړه دي. خو خبرګونونه راپارولي دي د قدم په قدم ورته راځو. اوس به راشو دې ته چې د ویلي دي په یوه مرکه کې وایي د اوکران کې چې څومره بلیونه ډالر د امریکا لګول شوي دي هغه موږ بیرته غواړو، او کدا نوی موږ ته د ځمکه راکړي د اوکران، او موږ دومره احمقان نه یو د په خبر او د په ټکو، او که روسیا سره یو ځای کیږي اوکران سره کنه یو ځای کیږي موږ پیڅه. یعنی ټرمپ یوازې پیسو سره کار دی. تجار ده نه. ګورئ اوکراین دا یو ملنډی نه دی، یو جیرشخان نه، یو د اوکراین رئیس جمهور ته ویلي ده چې موږ تر اوسه پورې 200 میلیارډ ډالر تاسو سره مرسته کړې ده. 200 میلیارډ ډالر 200 میلیارډ 200 میلیارډ ډالر. بله بیا د اوکراین رئیس جمهور وایي ما 200 میلیارډ تر اوسه نه دي لیدلي. 15 میلیارډ ډالر مونږ ته راغلی ده. دا لکه د افغانستان سره چې یادوي چې ټریلیونونه. اوس وایي نه دا 200 میلیارډ ډالر نه ده، دا مونږ ته یا ځمکې راکړه او یا معدنونه راکړه، هغه قیمتي شیان چې په اوکراین کې دي په د 200 میلیارډ ډالر بدیل راکړه. دا په څه معنی چې 200 میلیارډ ډالر اوکراین نه اوس لري، نه پخوا درلود او نه سبا به ولري. دا اوکرانیان د امریکا دپاره ونه جنګېدل، د هغو په خوښه، د هغو په مرسته. ټول خبره داسې ده نه چې هر یو چې په اوکراین کې وي، افغان وي، چې په روسیه وي، پاکستاني وي، د بهرنۍ په اشارو باندې چې اتن وکړي هغه بالاخره ناکام کیږي. بله د اوکراین رئیس جمهور هم همداسې وشو، لکه غني لکه کرزی. یعنی هغه یو مماثل دی او مماثل باندې یو بل څوک رشخند وایي سره دا یو کمالي یو فلمي سړی یو گیم چې خلکو ته گیم ورکوي ډېر ښه پیژنه، خو دته یو بل څوک گیم ورکوي بیا داسې گیم چې مثلا وروسته بیا تاوان هم ترې غواړي. دا لکه د پاکستان کې چې هغه 600 پښتانه چې ووژل بیا د مرمیو هغه پیسې هم ترې غوښتې. ګورئ راځو افغانستان ته بیا ځو اوکراین. په افغانستان کې دا ټول د پخواني رهبران نه وو، استعمال سو، ټول استعمال سو نه له امریکا او ناتو لخوا. یعنی اوس بیا ګونتنامو ته لیږي هغه چې ناقانونه کډوال بلل کیږي. اوس ګورئ له هغوی نه څه جوړ کړی ده، بې وطنه او ذلیل خلک پر ځای کې پراته دي. استعمال سو نه. اوس د اوکراین رئیس جمهور هم په هماغه لاره روان ده. اوس ګورئ په ټول خبرونه کې تاسې واورئ پخوا 1 کال 2 کاله مخکې نه په سرحد خبرو په ټول جهان کې اوکراین و. اوس همدغه غربي امریکا حتی د اوکراین خبر هم نه کوي، نه نشري. بله که څه خبره دلته ځکه ولې دا خبره کوم چې استعمال سو. راځئ چې مونږ درس واخلو، نور استعمال ونسو. این درس واخلو، نه د روسانو نه د امریکا شاربانه، نه د امریکا، نه د چین، نه پاکستان، نه د چین، نه د ایران. همدغسې افغانانو چې یوازې د افغانانو په اشاره باندې راځئ چې اتن به وکړو، نه د بهرني هیوادونو. دغه د ټرمپ ته د خوشحالۍ خبره ځینې خلک سره د دا بحثونه نور تکرار هم شول چې دا ټرمپ راځي چې نه راځي، چې باګرام دی، چې تړون دی، چې دا پرون د پامپیوسو ویلي. ګورئ ښه پامپیوسو ګو ما خو په د 3.5 کال پامپیوسو ګو د امریکا بهرنۍ چارو وزیر څه ویلي
ما خو په 3.5 کاله کې ول چې او افغانانو چې جو بایدن و چې ترامپ و چې اوباما و چې هر یو نور و چې جیمی کارتر و چې بوش و افغانستان امریکایان په افغانستان کې شکست وخوړل. شکست او تخت ته حاضر و. تاسو په مغه لومړی دوره چې ترامپ رئیس جمهور و هغه اعلان وکړ خپل بیانات چې طالبان مونږ سره امضا ونه کړي زه له افغانستان ووځم. یعنی که تړون ونه کړي صحیح تړون ونه کړي زه وځم. زه نور طاقت او حوصله نه لرم. لاس واره دا ویله ده او نور بیانات وویل چې وروره زه له افغانستان نه ډېر لرې یم. زه د بین المللي پولیس نه یم. بله عسکر هم نه یم. تاسو ټول دغه بیانات زما په مغزو کې پراته دي. زه د بین المللي عسکر نه یم. په ما باندې څه چې په افغانستان کې بیا وویل چې زما سرباز د افغانستان د ښځو دپاره نه جنګیږي نور بس ده. د افغانستان د ښځو دپاره یعنی چې ولې دارویل بشر حقوق یو شی همداسې. اوس ځینې افغانان داسې سوچ و چې ترامپ راځي لکه یازنه. یغه نه مخکې ترامپ چې بیا لرې کېده جو بایدن ته هم دغسې خوشحاله خیراتونه وکړل. په هر باندې خیراتونه سو او ختمونه سو د قرآن شریف ختمونه سو چې بایدن باید وګټي. چې بایدن چې راغی 3 میاشتې وخت زو او خدای ته ګورئ قرآن ته ګورئ بس دی نو. بیا په دې ورځ بیا خیراتونه شو چې ترامپ وګټي چې ترامپ زموږ په ګټه ده دغه راغی ترامپ. تاسو ولیدل چې هغه څه نومې دي هغه ژورنالیست زنانه نظیره کریمي نظیره له ترامپ ته وپوښتل چې د افغانستان په زنانه باندې څه پلان لري که مردانه باندې څه پلان لري که داسې. هغه ترامپ ډېره یو واضح او ډېره منطقي ځواب ورته ورکړ. ډېره منطقي یعنی هغه ځواب و ځواب یې بللی شو. ولې نه ورته وویل چې اواز ښه ده لهجه ښه کالي اخیستې ده نو ما سوال تر پوه نه سوم. هغه پوه سو په سوله کې ژوند ولرئ او آرام ژوند وکړه په سوله ژوند ولرئ. نو دا سوال ترامپ د افغانستان رئیس جمهور ده د ټول جهان رئیس جمهور ده چې موږ پوښتنه وکړو د افغانستان زنانه په خاطر څه پلان لري. هغه خو مغزه لري. برنامه د امیرالمؤمنین پوښتنه وکړه د رئیس الوزرا نه پوښتنه وکړه د افغانستان یو وزیر نه پوښتنه وکړه چې زه څوک یم. د هغه ځواب همدا و چې زه څوک یم چې ته د یو زنانه افغان په صفت راځې له ما نه پوښتنې کوې چې څه پلان لرې. زه خو د افغانستان رئیس جمهور نه یم. زه هلته شکست خوړی یم تښتېدلی یم اوس خپل وطن ته پراته یم. توبه زما چې بل د افغانستان نوم تاسې واخلئ. همدا ځواب و. خلک چې پوه و هغه پوه سو. هغه سوال هم پوه سو. خو په ترامپ باندې څه چې د افغانستان په زنانه باندې مونږ چادري اچوو که نه اچوو په هغه باندې څه. او د خپل یو بیانه باندې نه تاسې په یاد ولرئ نه هغه ترامپ په خپله وویل چې زه چې ښځه وم حتما چادري ما استعمالوله. وایي چې دومره پیسې په هغه باندې د میک اپ باندې مصرف ونیسي. ولې دا ترامپ ډېر لیونی هم نه ده یعنی لږ پوهېږي. نه ډېر پوهېږي. هغه دا سرتنبه خلک په هغه باندې ډېر ګران ده. دا قهرمانان ورته ډېر ګران ده. جنجالي خلک دا طالبان سره ولې ترامپ او هغه ډېر قوي دی. موږ به عسکر وژني. همدا موږ وژني. زه تښتم نور حوصله نه لرم. بیا بل مثال دا د کوریای شمالي لیدر سره ولې
دغه خوخیږي هغه کرکټر خوخیږي نه همدا طالبان سره پروتوکول وایي همدا اصیل افغانان دي او جنگ کوي ما سره جنگ ما شکست وک زم له دې ځای نه بس او دا ټول دغه سیاستونه همداسې دي دغه کرکټر همداسې دي چې هغه خلک چې د وطن مینه ډېر ورسره وي ولا ترامپ ورسره مراعات هم کوي ولا همدا خلک پوهېږي خو مونږ ولې که څوک پوه شي چې ویره لري ډار ترس لري هغه نه خوښېږي همداسې موږ او تاسې همداسې یو نه همداسې افغانان هم همداسې ده او لکه د اوکراین چار وخت دغه د ورزي هلته په پښو کې ورته غورځي که نه د زلنسکي نه خوښېږي همداسې باید ولې د افغانانو په باره باندې ډېر کتابونه دي بله انګریزانو کتابونه لیکلي دي د شورویګانو کتابونه لیکلي دي اوس امریکایانو او غربیانو ټول کتابونه لیکلي دي د افغانستان د شهامت د افغانستان غیرت او د افغانانو په غیرت باندې هغوی کتابونه لیکي او ټول لیکي چې مونږ له دې مخکې د ترامپ په دوره باندې نه جو بایدن په دوره باندې تقریبا 21 سناتوران د سپینې مانۍ په مخ کې هلته راټول سو خپل بیانیې ورکړ چې افغانستان د امپراتورانو قبرستان دی دا خو زموږ خبره نه ده د هغوی خبره ده هغوی ومنل اوس ټول جهان له افغانستانه درس واخیستل یوازې ځینې خرڅ شوي افغانان تر اوسه پورې دا پوه سوی نه ده که افغانان څوک دي هنوز هم د غربیانو پسې ځي خدای ته دعا نه کوي ترامپ ته دعا کوي اسلام ته مراجعه نه کوي غربیانو ته مراجعه کوي په داسې حال کې چې دلته د افغانان یو طبیعت لري پردي نه خوښوي هسې که ډېرم قوي وي که ډېرم پیسه دار وي خو پردي داسې دوامدار خوند نه ورکوي ګورئ ښه ولې دا 50 کاله د مغولو او چنګیز خبره نه کوم د انګریزانو د مسلسل د 50 کاله د 50 کاله نه 9 کاله دلته شورویانو او شوروي په هغه وخت کې لومړی قدرت د ټول جهان بله چیرته ده شکست وخورد اوس روسیه شوه کوچنۍ روسیه شوه یو اتحاد شوروي نه 14 نورې هېوادونه جلا سو امریکا انګریزان نه ما دا 50 کاله بله 50 کاله بله اخر کال چې ټول اوس ګوره او د امریکا پر امریکایان دلته چې راغی امریکا اوس امریکا ده بس هغه وخت امریکا قوي وه ډېره قوي وه له دې ځای نه چې لاړ امریکا بس ټول ورسره هلته 48 هېوادونه وو هغه وخت 48 هېواد اوس یو امریکا ده ټول دغه پلانونه اوس حتی ناتو هغو دغه پلانونه نه مني حتی اروپایان غواړي چې خپل قوا بیل کړي له ناتو نه جلا سوي دا هم د افغانانو زور او ضربه و چې څوک پوه شوي لیکن زما هدف هغه افغانان دي چې اوس هم په بهر کې پراته دي هغوی باید پوه شوي چې ستاسې عزت دلته دی یوازې خپل افغانستان کې دی خپله خاوره کې راځئ اوس هم بوټ پاکي غوړه ماړي نور مه کوئ راځئ خپل وطن ته بس دی نو اوس انتظار مه کوئ چې بیا جو بایدن راځي که بیا ترامپ راځي که بیا اوباما راځي بیا هر څوک چې راشي هغوی د افغانستان خلک په احترام سترګې ته باید وګوري ولې چې دلته شکست خوړل یعنی که راځي تجارت به وي تعامل به وي نورې کیسې به وي ګورئ افغانان یو ور تاریخ وولئ هر څوک څومره بهریانان تورستان چې راتله پخوا څومره پایزت و دلته حتی په تختونه کې همداسې پراته و په دشت کې پراته و بله
هیڅوک هغوی ته مېلمه احترام درلود او چې سلا سره را بشي عسکر وي تانک سره را بشي دلته قلدري به وکړي دلته افغانانو ته آزار ورکړي افغانان دا نه مني همدارنګ چې انګریزان شورویان ناټو امریکا دلته ماته وخل چې ښه دا وي چې ټول جهان اوس فکر وکړي چې راځئ افغانستان خو ډېر شیان لري راځئ چې هغوی سره مرسته وکړو خپل انجینران ولیږي خپل ډاکټران ولیږي خپل معلمین ولیږي هر څوک چې راځي بغیر له سلا زموږ مرسته دپاره افغانان په غېږ کې نیسي راځئ مونږ سره همکاري وکړئ چې دا مدنین وباسو تاسې هم یو څه ستاسو په لاس په حتمي راځي او افغانان هم دا وطن جوړېږي او خپل افغانان هم ته وایم چې بس دي نو ترامپ ته انتظار وي دغه ترامپ راغی خپل بوټونه اوس وکاږئ خلاص شو چې تاسو ګیټس هم واخیستی و بوټونه هم چې ترامپ راځي بیرته موږ ځو افغانستان دا مو نه شو او نه کېږي حتی هغه په پروازونه لغوه کړ د کډوالو هغه نور چې اوس ګوانتنامو ته ځینې لیږي هغه غیر مهاجرین دا داسې ځای ده نه چې هغه څوک چې ګوانتنامو نه ډارېدل چې ګوانتنامو ته لاړ نه شو د امریکا ملګرتیا یې کوله هغه ګوانتنامو ته لیږي حتما دا ولې دا ترامپ داسې کار کوي چې غلامان او جاسوسان د هېڅ چا نه خوی کېږي 100 کاله یو مملکت ته چې جاسوسي وکړي بیا هغه مملکت تا وشني ولې هغوی سوچ کوي چې دا خپل مور ته خپل هیواد ته چې وفادار او ژمن نه دي ماتم نه کېږي بله باید افغانان په دې خبره باید پوه شي تشکر ډیره زیاته مننه پیګیر صاحب چې راغلی خپرونې ته برخه مو اخیستله د هوریت راډیو د ژور بحثونو خپرونې قدرمنو اوریدونکو موږ بحث درلوده د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته د ځینو هیوادونو او مشرانو او استازو غبرګونونه او په دې اړه موږ د چارو شنونکی محمد سلیم پیګیر صاحب میلمه کړی و تاسو نه مننه د خپرونه مو تر اخره پورې واورېده د هوریت راډیو نور خپرونې تعقیب کړئ تر بیا د الله تعالی په امان ژور بحثونه د چارو له شنونکو سره خبرې اترې رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي